تا وخندل په شونډو سرو ګلې کې وړې خبرې لکه خارو ګل یو ځل راته تا وخندل په شونډو سرو ګلې کې وړې خبرې لکه خارو ګل د خوست ملي راډیو تلویزیون خبرونو خوږو لیدونکو اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې په ډلیو ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند وئ قدرمنو دوستانو زمونږ همدغه خپرونې ته ناست وئ تر پایه زمونږ سره وګورئ واورئ دا خپرونه ده ښه پوهېږم خو نه پوهېږم قدرمنو دوستانو معنی تاسې وخورئ له خیر سره زمونږ کارمندان بیا حاضر شوي دي چې تاسو دا په زړه پورې ښایسته خپرونه چمتو کړي د تلویزیون او د راډیو د لارې درته وړاندې کړي قدرمنو نن یو بل نوی زیری در کوم چې زمونږ له خیر سره انانسر صاحب ځینې بحثونه په زړه کې لري چې سیاسي بحث ورته وایي سیاسي میز یې جوړ کړی دلته به پوهان راځي تاسو ته به د زړه خواله کوي نو نه پوهېږم چې په دغه میز کې یا په دغه سیاسي بحث کې به کومې خبرې کومې موضوعات رانغښتي وي له خیر سره راځئ چې ورشو په زړه پورې ښایسته سیاسي میز ته وګورئ میز د خوست ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستړي مشئ په خیر راغلی زموږ خپرونې ته نومیالي مشران مو راغوښتي دي دوه مو پخواني مشران راغوښتي دي او دوه مو د ځوانانو د جملې نه چې هغوی اوس مشرتوب ترلاسه کړی دی هغوی مو هم راغوښتي دي په سیاسي بحث باندې به زموږ دا موضوع راڅرخېږي دا سیاسي بحث به په ولور باندې وي د ولور په اړه به د دواړو ډلو مشرانو نظرونه پوښتو او د هغوی نظریات به اورو دوستانو تاسو به هم په دې کې په اصطلاح زموږ سره د لیدلو او اورېدلو له لارې ونډه اخلئ نو ډېرې خبرې نه اوږدوم راځم په سر کې زموږ پخوانیو مشرانو ته چې له دوی نه پوښتنه وکړم چې دا ولور ولې ورځ په ورځ زیاتېږي او کومې ستونزې یې راولېږي کړي دي حاجي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم دواړه ستړي مه شئ په خیر راغلی خپرونې ته تاسو خو زموږ سوال هم واورېده او هیلهمند یم چې دې ته به تاسو معقول ځواب هم وایئ بیا پوښتنه تکراروم چې ولې دا زموږ په دې سیمه کې دا ولور ورځ په ورځ جګېږي او کومې ستونزې راولاړوي دا د ولور په اصطلاح ښه ډېره مننه کومه زما د خپل ورور نه بخښنه هم غواړم چې زه مخکې راغلم وغږېږم د نورو ورونو هم بخښنه غواړم خو اول سوال دغه دی چې دغه ولور مونږ قوم دلته تړون کړی و چې ولور به دومره وي چې فقط نومي نوره ولور به نه وي ځکه چې یو انسان قیمت نه لري ډېر هغه قیمت څوک نشي پوره کولی خو بیا په پښتو کې زمونږ په وطن کې زمونږ په ملک کې ولور یو داسې شی دی چې څوک یې وانخلي بیا وایي چې دغه خور لورې که چې زښته وه بیا مونږ قومونه راټول شو دلته 2.5 لکه افغانۍ ولور پور وټاکه هم چې ټاکلی دی اوس هم مونږ په هغه ولاړ یو له خیر سره هماغه ولور دلته رواج کوو غواړو چې زمونږ ځوانانو ته دلته کار هم پیدا شي له خیر سره بس نو په خپل وطن کې د مسافرتین هم خلاصې که ولور جګ شي دلته څو مشکلات دلته په قومونو کې را پیدا کېږي حاجي صاحب ډېره زیاته مننه په دې باندې به د مشکلاتو باندې به دا بل حاجي صاحب خبرې وکړي چې کوم مشکلات را پیدا کوي که ولور لوړ وي مشکلات خو ستا د دې پوښتنې په جواب کې زه باید دومره ووایم ډېر اول خو د تا نه ډېره مننه کوم چې موږ د دلته راغوښتي یو او په دې اړه د موږ سره د خبرې شروع کړي دي خدای دې خوشحاله لره زه به دومره خبره په دې کې وکړم چې مشکلات خو دا رامنځته کوي چې د دې ځای نه زمونږ دا وطن چې دی زمونږ دا هیواد چې دی دا ډېر یو داسې لږ په غریب حالات کې دی مخ پروا دی نه دی ډېر غریب دی د دې ځای نه چې ځوانان د دې پر ځای چې دلته زده کړې وکړي درسونه ولولي یو ځوان په دې باندې نه توانېږي چې د دې ملامتونکي ولور پور او پیسې پرې په لنډه وایو چې دلته ادا کړي دلته ادا کړي مجبوري کې چې نورو هېوادونو ته لاړ شي مجبوري کې چې نورو هېوادونو ستونزه شوه بله ستونزه یې کومه ده بله ستونزه دلته بیا نو ځوانان چې لاړل بیا نو موږ د موږ غوندې دا زاړه خلک خو کار نشي کولی نو دا وطن دی سمندرونه یې وري
او هلته بیا مایانې خوري په قاچاق باندې ځي د نورو هېوادونو پولیس په پولو باندې نه پرېږدي او هلته د ټوپکو د مرمیو ښکار شي نو ډېرې ستونزې د دې ځوانانو په مخ کې پرتې وي د دې پر ځای چې د دې وطن خدمت وکړي بل وطن ته خدمت ته ځي هلته پیسې ګټي د چی شي لپاره یوازې والور د دې والور حاجي صاحب ډېره زیاته مننه ډېره زیاته تشریح نه ورکوو ځکه دا د خپرونې د میز وخت چې کوم دی دا کم دی نورې کومې ستونزې را پیدا کوي په اصطلاح که دا ولور چېرته لوړ وي او بله دا ستونزه رامنځته کوي چې کله دا ولور دی هلک خو پرېږه لاړو بل هېواد ته لاړو هلته یې پیسې وګټلې راغی دا نو کله چې دا هلته لاړ شي د بلعت واخلم د یوې خبرې ته ډېر متوجه شئ لیدونکي اورېدونکي تاسو متوجه شئ دا هلک د دې ځای نه لاړه 28 کلن دی هلته چې ورسېدو نو تقریبا د دې ولور د پوره کېدو دپاره دی تقریبا 11 کاله تېروي دلته چې راشي 28 کلن دی کله چې دا ولور د واده تیارېږي نو ګمان کوم چې دا به د 40 کالونو نه وختی وي او دا دومره لویه ستونزه ده چې یو څو 15 کاله یې پوره کېږي نو بیا به یوې ستونزې ته به زه اشاره وکړم هغه بله ستونزه یې دا ده چې که چېرته ولور لوړ شي په اصطلاح ولور لوړ شي نو نورې ستونزې هغه ستونزې را پیدا کېږي چې د ولور په واسطه باندې نه سړی کولی شي چې نجلۍ ځان ته واده کړي او نه جلۍ کولی شي چې هلک ته واده شي نو په اصطلاح د کور نه تېښته یې رامنځته کېږي چې دا بیا د بېعزتۍ سبب هم ګرځي د عزتمنو کورنیو لپاره دا ستونزه هم رامنځته قربان دي شمه ډېرې ښې خبرې ته د اشاره وکړه د اسلام له نظره هم دا ډېره غلطه خبره ده چې یو جنۍ د بلوغ حد ته ورسېږي هغه د لویه شي او بیا دې هم په کور ناست یو هلک او زلمی د بلوغ حد ته ورسېږي او بیا دې هم هغه واده ځان ته ونه کړي حاجي صاحب تاسې باور وکړئ دا بله ورځ یوه سړي خبره راته کوله چې یو کور راته معلوم دی چې 14 نجلۍ پکې ناستې دي هغه یې ډېر په لوړ قیمت ودوي څوک یې واس نه لري چې وایي کړي نو زه خو وایم چې د هغې نه به بل ظالم نه وي چې د چا حق تلف کوي څنګه چې یو سړی غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي زر یې ورته راوړي همدغسې جنۍ هم حق لري چې زر باید واده شي کله چې د بلوغ مرحلې ته رسېږي نو ته څه فکر کوې دا یې غټه ستونزه نه ده چې په کور کې یو کور دی وي 14 پیغلې پکې وي هغه زړېږي دا به دې کور ته به الله تعالی څومره په قهر وي او څومره د رحمت نظر خو پرېږده چې برکتونه خو پرېږده چې ټول عذابونه دې کور ته راځي او بله خبره په دې کې لنډه دا ده چې یو سړی غواړي چې د خپلې خور او لور کور دې ودان کړي نو کله چې دا ودانول غواړي نو هغه د هلک د نجلۍ د هلک نه د پیسې ډېرې نه یعنې د زوم نه د پیسې ډېرې نه غواړي پیسې چې وګوتلې د زوم کور یې برباد کړه د خپلې لور کور یې برباد کړه دا کور یې برباد کړه په هر صورت راځو د ځوانانو ته دوی هم مشران دي تاسو ته هم هرکلی وایم ستړي مه شئ په خیر راغلی خدای م راته ژوندي لره تاسو په دې کې څه وایئ چې لوړ ولور کومې ستونزې رامنځته کوي او د دې لپاره باید څه وشي د دې منځه وړلو لپاره بسم الله الرحمن الرحیم په اول قدم کې خو درنو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم مننه کوم زه به دومره ووایم چې د لوړ ولور ستونزې مشکلات خو موږ تاسې وینو چې بیخي زیاتې خو دا ستونزې مشکلات ولې راغلي دي مهم سوال دلته دی د ستونزې مشکلات په څه کې دي دا زموږ دغه مشران چې دي دا ځینې مشران پکې دي په خوله ووایي چې موږ دومره ولور تړلی دی خو لیکن عمل پرې نه کوي اول خو خپله که زه هغې مشر ته ووایم چې تا که خیر وي 2.5 لکه ولور دې تړلی اما متاسفانه چې ده په خپل ځان باندې عملي کړی نه دی ځکه دی خپله په 10 لکه ودوي زه درته وایم چې انسان هېڅ قیمت نه لري که چیرې یو شی خرڅ شي نو دا دې ته باید موږ تاسې د خرڅولو هغه خو باید موږ تاسې بالکل انسان ته ور نه کړو چې یو انسان د خرڅ شي خو دلته موږ راځو ستا د خبرې په تایید باندې حاجي صاحب خرڅول خو یې په ځای پرېږده دا خرڅ چې شو دا خو خپله د نجلۍ حق دی دا هم په اصطلاح د هغه کور ته راځي د هغه کور ته بېرته راځي که نه نو کله چې هغلته اخیستل کېږي د هغه نجلۍ په اصطلاح مصرف کېږي نه بېرته د هغې کور ته راځي هغه کور بربادېږي که نه د نجلۍ کور بربادېږي په اصطلاح په دې کې وایم ډېرې زیاتې ستونزې شته ځکه که چیرې زیات ولور یو څوک به یې نشي پوره کولی وګوره زموږ ځوانان کې
خیر وي او په دې سفر کې ډېر وایم چې دغه دریابونه وخوړل داسې ده. نو زه دا وایم چې که چیرې دولت وغواړي مشران وغواړي زموږ علما صاحبان وغواړي وایم چې دا ستونزه هواریږي دا کومه ستونزه نه ده خو موږ تاسو باید دې ته متوجه شي دغه مشکلات عزیز صاحب تاسو خبرې زه منځ کې رانیسم تاسو وویل چې که چېرته علما کرام وغواړي مشران وغواړي دا خبرې صحیح کېږي نو دا فیصلې خو وشوې مشرانو هم فیصلې وکړې علما کرام هم پکې ګډون کړی او فیصلې وکړې خو هلته په خوله یو لیک سره لیکي او په عمل کې بله وي ما دا خبره عمل کې بله وي مشکل ډېر رامنځته کړي دي څوک ورته موټر اخلي یو چې ورته موټر واخلي بل وایي چې والله چې ما هم ورته اخیستی نه وي څوک ورته یو شی واخلي شمسیانې ورته واخلي جنریټرونه ورته واخلي زار ورته 11 15 تولې 20 تولې زار وکړي دا بل وایي چې ولې زما لور د چا نه کمه ده د دې سیالیو د دې بدو رواجونو موږ دې حالت ته راوړي خبریال صاحب یوه خبره کوم ما دا خبره مخکې وکړه اوس بیا تکراروم چې صرف په خوله باندې وایم څه نه کېږي عمل ته دلته ضرورت دی زموږ دا مشران چې دي ټول ستونزې په دې مشرانو کې دي دا ځینې مشران درته یادوم تاسو هم مشران دي او مشر په صفت ته باید څه وکړي زه باید دومره ووایم چې زموږ د کشران مشران چې دي په یو اتفاق راټول شي هغه څوک چې د دغې خبرې یا د دې قانون نه سرغړونه وکړي باید کور یې وسوځېږي او دومره جریمه شي چې دی که خیر په ژوند کې هغه جریمه باید دی پرې نه کړي ځکه چې دغې نه باید خلک عبرت واخلي تاسو څه وایئ حاجي صاحب تاسو په دې موضوع کې تاسو ځان دخیل وبولئ که نه تاسو هم د ده سره یو ځای راغلي یئ ځوانان یئ مننه بسم الله الرحمن الرحیم تر ټول نه اول تاسو ته لیدونکو ته اورېدونکو ته او راغلو میلمنو ته نیکې هیلې وړاندې کوم مننه تاسو صحیح خبره وکړه موضوع زموږ دا ده چې د ولور ستونزه څه ده کومې ستونزې رامنځته کوي ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي ځکه چې خو په هغې باندې مشران صاحب میلمانه ټول په هغې باندې وغږېدل لیدونکو ته دا معلومات ورکړه چې ځوانان ځي خارج ته هلته د بیا نه تکراروو ستونزې فقط تاسو کې کوم اضافه کول غواړئ ستونزې نور نه کوو مقصد تکراروو خو یو خبره شته چې بعضې ځینو مشرانو تړون په بعضو قومونو کې کړی و ولور معلوم شوی چې 2 لکه تقریبا که 2.5 لکه غونی مقرر شوی و خو هغه تړونونه بیا ونړېدل چا ونړول زه بخښنه غواړم چا ونړول زموږ د مشرانو ونړول تاسو هم تاسو ولې په دې کې صاحب یو بخښنه غواړم ځینې مشران شته چې هسې په تشه خوله یې ولور وټاکه بیا هم هغه ولورونه له منځه لاړل په تعصب سره باید ووایم په تعصب سره باید ووایم چې باید د مشرانو داسې کړي نه وای لکه څنګه چې وشول ځکه چې هر چا ته بهتره معلومه ده چې ډېر نقصانونه حاجي صاحب تاسو هم مشران یې دوی هم مشران دي دا څوک دي چې دا تړون په مخ باندې نه بیایي په دې کې خنډونه جوړوي دا ستونزې را پیدا کوي ځوانان هم پردیو هېوادونو ته مجبوروي او خویندې هغه پیغلې نجونه چې په کورونو کې ناستې دي هغوی هم باید په اصطلاح خپل حق ورته ورسېږي ته چې دا حق زوی ته ورکوي چې ور باندې پانتون وایي دا نجلۍ هم په دا باندې حق لري دا دې خپله لور ده دې ته خپل حق ولې نه ورکوي اسلام ورته حق ورکړی دی ته یې ورنه رانیسي اسلام ویلی دی چې ته ور باندې دومره مهر مه اخله لکه د ته چې څومره ور باندې اخلي غوږ ونیسئ خبرې ته سوال ته د ستا په سوال باندې زه ورسېدم خبریال صاحب خبره دلته دغه ده چې ستونزې مشکلات چې دي زموږ د ځینو رواجونو نه رامنځته شوي دي مثلا که زه درته ووایم چې کوم سړی چې خور او لور درسونو یا مدرسه یا لیسه ته واچوي یا بل ورته وایي چې وروره ستا خو که خیر وي یا خور او لور مې په مدرسه کې یا په لیسه کې ولیده درسونه وایي یعنی مشره لور دی دا یا خور دی دا دلته زموږ رواجونه چې دي دا وایم چې خلک ډېر متاثره کړي دي حاجي صاحب مونږ راځو لاندې سوال کوم رواج معتبر دی که اسلام معتبر دی دا دې سوال ته جواب اسلام چې کله اسلام معتبر دی
ګوره وایم مخه کوو خبریال صاحب بخښنه غواړم وایم چې که چېرې موږ تاسې بخښنه غواړم په دې خبره تاسو ته بد ښکاره نه شم که چېرې موږ تاسو په واقعي معنا اسلام په ځان کې راولو نه به جنګ وي نه به لوړ والور وي نه به د مشکلات خو زموږ خیر وي د ځینې مشرانو کشرانو وایم په ایمان کې مې ولا چې د ځینې په ایمان کې مې شک شي ځکه که چېرې تاسې باور په خدای وکړئ په هغه کور کې چې پیغله ناسته وي د پیغلتوب مرحلې ته رسېدلې وي څوک یې نه واده وي په هغه کور کې زړېږي هغې کور ته هېڅکله د رحمت په نظر الله زه به هم کې زیاته کړم بخښنه غواړم تاسو مهرباني وکړئ د اسلام خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرته په لوړ ولور کې عزت وی نو ده به خپلو لوڼو مبارکو ته لوړ ولور ټاکلی وی نو په لوړ ولور کې عزت نه ده عزتي ده ستونزې راپورته کوي جنۍ هلک تښتي ټول بې عزته کېږي مننه دواړه خاندانونه بخښنه غواړم او وایم چې د مشرانو ته لږ وار ورکوه ټولې خبرې ته یې پرېږدي نه وایي چې مننه کوو د خپلو مشرانو نه مېلمنو نه مننه کوو اننسر صاحب تا نه مننه کوو مشکل دلته دی چې تا ویل چې یو کور کې څوارلس پیغلې جینکۍ ناستې دي په لوړ ولور یې ودوي خو هغه ولور څوک نه ورکوي ناستې دي دا د یو مشکل بل مشکل د محترم ورور وویل چې په ځینې مشرانو کې دا مشکلات شته چې ولور وټکي په هماغه باندې کلک نه درېږي دا دی بله خبره هغه مشران مونږ صاحب ولور هم ټکلی دی 2.5 لکه افغانۍ هره خور چې ودېږي 2.5 لکه افغانۍ ولور به وي بس قومونه هم خوشحال وو خلک هم خوشحال وو دا 14 پیغلې چې په یوه کور کې ناستې دي داسې ځوانان شته چې پیسې ورکړي خپل کور ته یې واده کړي مشکلات چې رامنځته شول دغه د داسې مشرانو نه رامنځته شول چې اوسني مشران دي لونګۍ په ساري کې د انسان په قیمت نه پوهېږي اصحابو په وخت کې به چې د کوم اصحابي لور پیغله شوه بلیغ ته به ورسېده د کور په سر به یې بیرغ ولګوه چې دلته یو جنۍ شته هر څوک بېچاره ول ځوان به و مفته به یې ورکوله خوښ به یې شول اوس درته وایم چې انسان قیمت نه لري بېشکه چې نه لري خو دلته ګوره هغه خور لور هم ژوند غواړي هغه زوم هم ژوند غواړي ته چې د زوم نه پیسې راواخله 10 لکه 15 لکه افغانۍ نو خاورې وخوره لور دې بربادۍ ته وښوده لور دې هم برباده کړه هغه ټول دې برباده کړه دغه شي چې هماغه ځوان لاړ شي انتقاد راغی د نوو مشرانو باندې زړو مشرانو انتقاد وکړو په نوو مشرانو باندې چې دغه چې کله نوي مشران واکدارۍ ته رسېدلي دي ستونزې پیدا شوي دي تاسو په دې کې څه ویل غواړئ زه ځواب وایم بخښنه غواړم دغه مشران چې دوی وایي چې دغه تړون مونږ کړی دی هغه ځینې مشران دي چې تړون وکړي په قوم کې د قومي خلکو باندې پلي کوي نه په خپل ځان ځکه یې نه پلي کوي چې دی خپله لور په لوړ قیمت نو چې مشر دې دا وایي چې زه ملک یم دی خپله لور په لوړ قیمت ودوي ځینې داسې غریبانان مشران دي چې په هغې باندې دوی د خپل تړون پلي کوي تاسو لومړی پوښتنه وکړه چې ولې دا تړون ټینګ نه شو علت یې دا دی چې دوی د خپل تړون په بل پلي کوي یعنې دوی دا وایي چې متل دی چې کشر دې مالک شي کلی به دې هلک شي نو دا خبره بخښنه غواړم ډېره بخښنه غواړم تاسو وویل چې دا ولور ولې مات شو علت یې دا دی چې دوی دغه تړون په خپل ځان نه پلي کوي اما په بعضو ځینو غریبانانو مشرانو باندې پلي کوي وایم زه دا په ډاګه باید ووایم دوی اورېدونکي باید په دې باندې خبر شي چې نن سبا چې د ولور مونږ مشرانو تړون وکړو تاسو ته مو کشرانو ته مو واک درکړ چې دا اربکیان لري د دې مشران مو ودرول چې ته په کوم کلي کې او په کوم کور کې چې نجلۍ ودېږي لوړ ولور چا واخیستو مونږ ته به خبر راکوي چې دې ولور اخیستی دی داسې مونږ ته خبر راکړی دی چې دې
ولور اخیستی دی چې تاسو ولې دغه د ولور طرفداري کوئ ولې نه موږ تاسو مشران چې ژوند دا وایي چې مشران به بس نمایان چې تاسو زموږ مشران به خوري له ځوانۍ ودرې صبر وکړه له ځوانۍ ملګري شم تاسو مشر به هر یو کور ته درېږي چې تاسو خپله خور لور په څو باندې واده کړه او ولور به څونه اخیستی دی دا په احساس پورې تړلې ده انسان په مسلمانۍ پورې تړل ده انسان په وجدان پورې تړل ده هغه څوک چې ځان ته مسلمان وایي قربان دي شم دوی په پټه هلته خپل سره کینی وایي په څرګنده خو بالکل خلک چې هلته پوه شم د خپرونې وخت مو کم محترم صاحب چې تاسو ولې موږ ته خبر نه درکړې ته چې په خپله دغه کوم تړون چې تاسو ته په ځان باندې نه پلي کوې نو زه څنګه تا ته زه درته وایم ما بله ورځ ما څنګه ولیکلو چې هلته کې ته په ځان باندې نه وایم چې خو ته غلی شه چې کړه ته خبره نه پوهېږي نو ماشوم مې در ولیدلو چې پلانې په 15 لکه روپۍ افغانیو باندې چې نه یې واده کړي تا کوم عمل پرې وکړه څوک دې ور ولېږل تاسو ته مې خبر ده ولې دا د مشر خو تاسو ته هدایت وکړو هدایت نه دی باید مشر یې خدای خلاص کړو مشکل په دې مشرانو کې د ځینې مشرانو کې دي خدای دې دوی ته هدایت وکړي چې دوی انصاف پیدا کړي په خپلو ځانونو کې او د قوم ته داسې تړون وکړي چې په هغې کې د قوم هم خیر وي د ولس هم خیر وي او اسلامي طریقې هم په ځان باندې عملي کړي نو ډېره زیاته مننه دوستانو خدای م راته ژوندي لره مننه یایی چې کانونه تکو بولتا موتا تر خط اسرار ورا کانونه تکو بولتا موتا تر خط اسرار ورا پوزریاته به ګرځاوي به برسارینا مننه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږي وا مشاعراتو 4 وخت شعرونه درېمې نن بیا راغلي دي لږ سوړانې ولې دي داسې لږ سوړه سره ولګېده دا پارینه بله ورځ سره واورېده مننه کومه یسکه خیر په مشاعران د پایل د تکي د مشاعرې په د اول سار کې میږي داسې شاعر لري چې ته په سترګه مې یوه پراڅیک نه دلی که خیر وي کتابونه یې ښه په دلی بزور ته راغلي دي هر څه کړای شي چې دیکنې نه یې وخلي کتابې پوس پاتی په لیکلي د www مخیزه w یسکه خیر وي دغه شاعر نوم دی شرشنګل صاحب السلام علیکم نه ماشاءالله زړه مې د تا ښه شه چې خدای کو په ژمې نه ووځې انشاءالله چې خدای که بووتم په ژمې ته به یې چې نه وځواله بووتم روغلي شعرونه ستر ما شوونه چوکۍ نه مات کړو بله ورځ هم دوه چوکۍ موته کړې په چا مې خو لږ احتیاط کوئ موږ را شعر نه در چندان شعر نه دی خو بیا به درته وایم یا به چې شعر نوبت نه تروي یا چې ګیرې کې په غلا خو بیا یې نه مانې دا شوه نوې نمونه خو بیا یې نه مانا څه نه ده پکار یې په جلسه کې درته یایي چې غلا د اداري فساد او رشوت دی په جلسه کې درته یایي چې غلا د اداري فساد او رشوت دی دا خپل وي په وخته خو بیا یې نه مانې یای چې بل خاک چې چا وخور پادو کسر ورکې د بل خاک چې چا وخور پادو نیو بې ورکو مرسته ما پتاوه خو بیا یې نه یای چې نیمه پیسې ته وخوره نیمه په مصرف کټې کټوره کسو یې نیمه پیسې ته وخوره نیمه په مصرف کټې کټوره دا پارک سم جوړاوه خو بیا یې نه مانې یا چې ملکي روغتون ته ځیر شه
ډېر سخت به تغییر شه چې ملکي روغتون ته ځیر شه ډېر سخت به تغییر شه نرسه دا پشګرۍ ما بدلوه خو بیا یې یا چې بس که شرشم ګله حقیقت ټول بیان که کسه یې یا چې بس که شرشم ګله حقیقت ټول بیان که غال د کړو یې پښه خو بیا یې نه او نغمه جار کې نو کله چې ورته په تنظیف خپل کړو ډېر خوان کینا وای ته جار رسم کینا وای لکه ساړو برو کو زړه په وته یای چې ماسته ګړای بار وړای دا زړه مې تل بار وړای دوړایو خدای دې ماسته ګړای بار وړای دا زړه مې تل بار وړای دا نا په مو بګرون وکا پختلا مهر بګرون و مننه کوم شټ شنګول نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای وایي شایب کې لږ په د ملکي شوبخانه ولګېده رښتیا چې زنه ډاکټرون کشتای نه چې دوایي د لیکي د یا چې یا سره کانتینر ناروره یا سپین ناروره ګاک یې وسره جوړ کړی وي ځکه چې موږ پوښتنه وکړه د شعرونو ورته ووایو چې هغه کینه دوخانه چې د رسمي اسناد نه لري هیلم دغه چې د تلک متوجه شي خو دوایي ډېره قیمت خرڅوي بخښنه غواړم یسکه خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې سپیډ خو خدا چې درسه واده کا درې نیم دی هر وخت خلک سره په مړی کې نیولې وي بل ورځ مې وته وای چې توخ په څیک وای نه میک په غرب وای دغه شاعر نوم دی چې چلای ورګم تشویش نه کو څنګه درباوي ماشاءالله منخت ډېره ښکلې ټپۍ په سر کړې ده چې څه چال دی خدای دې راته ژوندی لره ګلبشیر خان ورونه ستاسو د دعاګانو برکت دی د ملګرو انډیوالانو د مینې برکت دی دوستانو ما سره شعر ته داسې دی وایي چې تا دې مولا کړي په څلورو د کربوړي رقم امين تا دې مولا کړي په څلورو د کربوړي رقم خوله دې نیولې پردي حق ته د کڅوړي او بیا وای چې نور خو به مور وي که همداسې د دې وږې سترګې نور خو به مور وي که همداسې د دې وږې سترګې الله د غیبه نه ټول که د خرڅوړي رقم او بیا وای چې خوله خخوي خو دې ته نه ګوري چې حق دې بل دی خوله خخوي خو دې ته نه ګوري چې حق دې بل دی او غوا پورې ونخلي بس وچ لکه یې غیبوړي رقم کینه ورونو شور دې مګر تاسو د مینې نه قربان شمه احساسات راوستمه بیا وایي چې نه مړیږي نه ډکیږي د دوزخ کنده ده چې نه مړیږي نه ډکیږي د دوزخ کنده ده او خېټه دې ستره شوه تیاره ده د سوړي رقم بیا وایي چې یو بل مثال یې درته هم وایم غداره یاره یو بل مثال یې درته هم وایم غداره یاره اوس مڅه ترې جوړه ده اوږده د تورې بوړې بیا وایي اخري مقطع ده وایي چې خدای چې چله یې درته سوال کوي وطن پلورونکي خدای چې چله یې درته سوال کوي وطن پلورونکي او داسې د مونږ اتومات واخلي د دوړې رقم ډېر ښکلی لیدل شو چې چلای صاحب یایي چې په غریبۍ نه چې شرمېږې بیا زه نه درڅمه هو لکه څه په غریبۍ نه چې شرمېږې بیا زه نه درڅمه دا جمله پوته شوه ویلې تا دې پرې نه تو سمانه را ګوان کړی زمانه را کسان چې داسې جدار سوال ایم چې د مشاعره در پرېږدم بیا مننه د نه کم نه کړي مې شی نه دی چې شی مې درته کړي وای بیا هم قدم را تشویقولی خو بیا زه څه نه مننه کوم چې دمره قدر عزت روکوئ زه دله یک نه یم مننه زه نه کوم چې چلی صاحب نه واقعا چې داسې شی ووایي چې بلکل یې در یو بیه تالنی روح کلی و څه شپې کې تېرې کړي وې مننه زه نه کوم یس میگی بل داسې شاعر لري چې کیم وقت دغه تیز بود ورزی دغه که خیلی ده زن خلق بتای چې کبلی بودای زن بتای چې پسانای بودای
په دغه وخت کې شیرینه لیکي دغه شاعر نوم دی که خیر وي ګلزندای صاحب. السلام علیکم. اسوي جوړی تکړای چې ژوندای مې ودی شو کوي. نه ماشاءالله رنگ د خدای زړه مې د تخر شو. خدای ژوندای لره ګل بشر خلا مو هو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته چې چلای صاحب مخته یو مطلب درته ویلی و شو. دا مې ویلی و چې میش پښتونه هر وخت غوري کې په غوره مړی. میش پښتونه هر وخت غوري کې په غوره مړی د پردي رزق په تلاش په چکر مړی. که خلق مو مړه شي که وطن مو مړه شي څه کیسه ده. که خلق مو مړه شي که وطن مو مړه شي څه کیسه ده. دغه واجه نه خو ځکه لرې مړی. پیسې شیخ خواند رو کوي زیای ورر په پیسې مړ کوي. پیسې شیخ خواند رو کوي زیای ورر په پیسې مړ کوي. زنه پریال چیک په کلدورا په ډالر مړی. او مختا پتیرا په غیرات مړ کېدل غون پښتونه. مختا پتیرا په غیرات مړ کېدل غون پښتونه. نن سبو یو څر میاشتې په خبره مړی. دا بل باقاعده چې د دونه ولې خلک څه کو میش په سوخته. او د دونه ولې خلک څه کو میش په سوخته. میش همیشه کلی په کلی به شمر مړی. او پګاړه وګړي باس یو بل په پګاړه مړ کی. پګاړه وګړي باس یو بل په پګاړه مړ کی. دا رقم شډر مړنی خال په لشکره مړی. ډېر مهرباني. او څه گاډه واړه شاعري د ګلزندای نن سبو دا ورشي. څه گاډه واړه شاعري د ګلزندای نن سبو دا ورشي. او چیک په چربه ته نیمکای چیک په سندره. یو اخیری باید به بیا ورته ته ویا که څنګه ما تاسو رات دې ستاره ډېر خوشاله راته خدای دې ما پتا کاوه. ویای چې یمونه وړای زړګار روکا پکاسا یمونه وړای زړګار روکا. دا یو اخیری ګناه زکم نه راتو باک. گناه سره کوي گناه ګور ته په دا باید کې دا کیسه و نه رام دا خدای ګناه ته نه کو واسي. ټول ملګری سره مننه از نه کمای ګلزندینه ډېره مننه کما واقعا چې خشای و کمیک څه په غاور سره فکر پوه کی څړنه پوه کی. یس که خیر می یو بل داسې شاعر لري چې د خلک چې منځکه کاری په دا وخت کې شعر لیکي. ځکه په دا وخت کې په دا سپوره کې واري ما کو پیرای خاکا شي خراب دایر ونسی دغه شاعر نوم دی زرب. واه خدای شاید مو راوي چاګه کمزوري دی بیا دا وټه زندگی خواهد خواهد ده سرگ پوگوڑار بدل کرائی ده ورگنن سبا پوزیشن ده داغه مورد ده مودن همین نرازوڑا تکشین ده. سلام علیکم وعلیکم. بس رنجو شهر ده نخده ده وکی دوسته پاملاران وار وگرزی ارشاد خبر ده ضرورت نشتا تب سرونه کو پرایس رخو گو. دا ځکه به داسې نږدې د سترګو تروانې سره یای چې دا کرکټ په اړه ده. یای چې نه شای زده کوله نو رایتوسې نه شرمېږي دا کرکټ. نه شای زده کوله نو رایتوسې نه شرمېږي دا کرکټ. وایي په سړکو کې نو دا رقم ته کېږي دا کرکټ. نه سراک بھی تک سیدھا دیار بھی تک گوٹا نہ معلوم سہبار دے کے بعد دا تم تیسرا خوستی ہوئی داب دڑاچ سات مر گاڑ وار نسی ډیر بنا پوگا کی کو بیٹھونا کوي کټي ګرځوي لسو کې جاګ. ډیرالی بیٹھونا کوي کټي ګرځوي لسو کې جاګ. زکه خو یې ورځې نه بلې ته وګدیږي دا کړه. مننه اره ورځ روان وي چې مونږ خو نن بزید. اره ورځ روان وي چې مونږ خو نن بزید پوکای ډېر مصرفونه نه نو کلم بزده کېږي دا کرکټ.
مننه اور کې مزدورای نه وتلې دي زنونه یې په مړه کړل اور کې مزدورای نه وتلې دي زنونه یې په مړه کړل ټیم یې معلوم نه وي وسه هر وخت وله کېږي دا کرکټ مننه خدای دا خیر وکړي چپړې دومره سره زور کړي یاد نه سره ګاډ واډ وکړي د بله خبره ده بځای په پوس پچات دي ته شروع کې صبر وکړئ بځای په پوس پچات دي ته شروع کې صبر وکړئ وبې وینئ خپله چې کوټې سر ته رسېږي د کرکټ هسې لږ پاک ده نوره که خیر خدي پلی کوټې سر ته به سره ورجګ شي نو څمڅې به سره په وکړو پوي اخیری خبره ستړیا کوي ما شعر ویایې څه په غذا بوختل د زنه انځرګله ته یې کسه څه په غذا بوختل د زنه انځرګله ته یې کسه نه ورته پوهېږم چې اخر به څرګې کېږي د کرکټ بخنه غوړو باید کرکټ خو ملي اتلونو اجا شمچا بازار ته گجی چا بایروغ مو په نړۍ لړۍ کې اروپاویو خو خپل خلک دی ورکه بایروغ په نړۍ یو پیژاندو دا نورو دلته سره تا بربود کو دا ډېر شوی خو لړکی سره غلای کوي وسړه بیا یې چې احساسات نور وپردل نه خو خدا احساسات تر پورېږي بیا یې چې تو چې کیڅا کټی خای وکړ پکې تکاسا تو چې کیڅا کټی خای وکړ پښلا شاو تعالی دې درګه ډاکړه تعالی چې تا نه کېږي گزارا مننه کوم شي يرونه داسې یو رخ شیر یا مسرا دا یاره ورځ د تایم چې موت ګوړ دا نه خشه وړای دا ارشاد الله سکوله نه پتر کړی دی او یای چې پوارونه یې غاټه سترګې د وزا نن دا وزي پوارونه یې غاټه سترګې د وزا غریبون خلک ستړیا وستر ارګه ته وزا هغه ډېر خپل یاد کړو ګل پښتو خان نه کوم نه یم یې دلا یک نه یم چار نو مناوي آرام خیر کارش پات خیر د کسا بیلی تکاتا آرام خیر کارش پات خیر د کسا بیلی کسا خپل زون شرماوه سترګې د ډاډه ورځ پر شپاتېري پای کې جامه خدای دې سبا امين لخيره به تکامه کیدا سنا چې میخ څه خبرې کی دای ډاټ پریت وی ډاډه ورځ پر شپاتېري پای کې جامه باس جبینا ډکاوه سترګې د وزه خپو پیږي چې دا خاک خو د بل چا ده خپو پیږي چې دا خاک خو د بل چا ده ته یې کېر تازیز مناوره سترګې ده کسا یې ګل بشره خان زنه خای ما وړه چې په غوسه نشي خپل دیږي چې چاته یې کسا یې ګل بشره خان زنه د یتیم خاکینا خورسترګې ده مننه کما انځر ګل یو کی سارناب ک پته شو په دا کرکټ پیرې کړی و رښتیا چې می خو ملي ټیم خو چې که خیر وي می بیروغ یو فرض کې که خیر وي جواد که هغه ته می که خیر وي اتلون وی خدا غیر ته زنه دی په لاورز مې یو معنا لګول خینا ته وړي وي ګایزه بیا ته و چې ریور نه تام چې شای په وکړل بل ورځ ته چې ته پټ شوما که خیر په څام څه علي ګل سره ورته که خینه تعلق شوای دی زدا سویان چې لړکی سره کام دی شاعرای د غیزي پراوا بیا چې زګل بشر خان داسې د تکړه شعرونه سره د تازه رقم یې پرام په لوی مهربانه خدای سپارو وطن جنت نشان دای ګلان پکې کرما اے پما دې روح نگران دای ګلان پکې کرما وطن ابودان خرم خدمت به ضرور کمه
قدرمنو دوستانو او که داسې مشران ولرو له خیر سره چې تاسو خو ولیدل او وکتل نو له خیر سره دا وطن به څنګه آباد شي. خدای دې داسې مشران په مونږ کې لرې کړي له خیر سره چې وطن ته زمونږ ملت ته زمونږ خلکو ته